السلام علیکم. آیا ستاسو بیبي شپږ میاشتې شوې ده او تاسو فکر کوئ چې اوس به هغه ته لومړی خوراک سی ورکړو؟ کوم خوراکونه محفوظ دي او په کوم څیزو به غور کوو؟ په نننۍ ویډیو کې به موږ د دې ټولو سوالونو اسان جوابونه درکړو. سالیډز ولې شون میاشتونه پس شروع کیږي؟ د لومړو 6 میاشتو په موده کې د مور شیدې یا فورمولا میلک د بیبي لپاره کافي وي. چې بیبي 6 میاشتې شي نو نور غذایت ته هم ضرورت لري. د دې لپاره complementary foods شروع کیږي خو د مور شیدې یا فورمولا میلک هم روان وي. څنګه به پوه شو چې بیبي تیار دی؟ که بیبي په سپورټ سره کینی، په خوراک کې دلچسپي ښيي او په چمچ ورپرې خوراک تراوي، نو د سالیډز لپاره تیار دی. لوري خوراک به څنګه؟ په سافت او آسان ترتیب کې خوراک شروع کړئ. مسد کیله، مسد آلو، نرم وړی یا مسد دال دیر کې انتخاب دی. په یو وخت کې یو نوی خوراک ورکړئ او د ورځو لپاره یې ریاکشن وګورئ چې الرجي خو به نه وي. کوم خوراکونه مه ورکوئ؟ د یو کال نه مخکې شهد مه ورکوئ. درملغه او شکر لرونکي خوراکونه مه ورکوئ. او هغه سخت خوراکونه چې په ستوني کې بندیدای شي هم مه ورکوئ. څومره اندازه خوراک ورکړو؟ شروع کې 2 یا 3 چمچې کافي دي. بیا یې د بیبي د بیخود مطابق په آرام زیاته کړئ. په زور خوراک هرگز نه ورکوي. او به کله ورکړئ؟ چې سلایډز شروع شي نو لګاو به هم ورکولی شي. خو د مور شیدې یا فورمولا میلک بله هم اصلي غذا وي. یو ځل بیا یاد کو. سالیډز د 6 میاشتو نه پس شروع کړئ. په سافت او سیمپل خوراک شروع کړئ. په یو وخت کې یو نوی خوراک ورپېژندئ. شهد، درملغه، د شکر او سخت خوراکونه مه ورکوئ. د مور شیدې یا فورمولا میلک جاري ساتئ. که ویډیو مو ته خوښه شوه، لایک یې کړئ، شیر یې کړئ او MCH پښتو چینل سبسکرایب کول مه هېروئ. الله په امان.